السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزیزانو، دا د احد د شهیدانو مقبره ده. تقریبا تر ډیره پورې اکثریت په یو ځای باندې ښخ شوي دي او دا د احد مبارک غر دی. نور هم حصه یې ډیره زیاته ده خو یو اندازه موږ په دې کمرې کې راواخیستلی شوله. د احد غر خو ژوندی دی، د احد غر صحابي دی، پاک رسول یې دی ساتلی، مجاهد دی انصاري دی، پاک رسول یې دی ساتلی، مجاهد دی انصاري دی. دا غر زړه لاري ماین دی، مدینه کې جانان دی، په جانان باندې چې ګران و نو په مونږ باندې هم ګران دی، په جانان باندې چې ګران و نو په مونږ باندې هم ګران دی. د قیامت په ورځ به پروت وي د جنت په دروازه کې، د حساب زما په فکر عشره مبشره کې، د حساب زما په فکر عشره مبشره کې. د دنیا د فیض ډیوه ده، جماداتو کې بلال دی، د خپل عشق له برکته له انسانه سره سیال دی، د خپل عشق له برکته له انسانه سره سیال دی. د احد غر خو ژوندی دی، د احد غر صحابي دی، پاک رسول یې دی ساتلی، مجاهد دی انصاري دی، پاک رسول یې دی ساتلی، مجاهد دی انصاري دی.